رب العالمین د چا سره ظلم نه کوي، نو ځکه یې پسې ووایي ولا یظلم ربک احدا، او ظلم نه کوي رب ستا په هېڅ چا باندې. الله چا سره ظلم نه کوي، بلکې مهربانه باچا دی چې یوه نیکي وکړي نو هغه یو ځله په لسو ولیکي، او کله ځله د هغې نه هم زیاته ولیکي، 200 باندې ولیکي، د هغې نه هم زیاته ولیکي چې څومره د الله خوښ. او ګناه چې وکړي نو یو خو دله د ګناه زر نه لیکي، الله ملایکو ته وایي صبر ورته وکړي که توبه وباسي. چې توبه ونه باسي بیا الله ملایکو ته وایي صرف یو ګناه ولیکئ. و چې په دې کې مې یو سړی چغې وایي چې دې کتاب لسی چل دی، دا ډېر کم عقل انسان دی. الله ستا نیکیانې داسې لیکلي دي چې دو چنده نه 10 چنده نه دي زیات کړي، د هغې نه دله هم زیاتې کړي نیکیانې. ګناه یې تا ته صبر کړی دی که توبه وباسي، تا توبه نه ده ویستې نو یو ګناه لیکلی شوي، دا د الله رحم دی. نو رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. بل ځکه الله وایي ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله ذره برابر په چا باندې ظلم نه کوي. وبل ځکه الله وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، موږ به د قیامت پر ورځ الله وایي د عدل او د انصاف تلې لګو، فلا تظلم نفس شیئا، د یو نفس سره به هېڅ ظلم نه کېږي. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله وایي که د شړشمو د دانې هم عمل چا کړی هغه به په دغه تله کې زه وښیم او په هغې کې به پروت وي. نو الله چا سره ظلم نه کوي، څه چې تا کړي دي مه قبوي بس. ځکه دا خبره یاد ساتئ چې څوک هم جهنم ته ځي دا به د الله په عدل او په انصاف سره ځي، او چې څوک هم جنت ته ځي دا به د الله په رحم سره ځي. که الله وغواړي چې دا انسانان راټینګ کړي که نه، نو په یو سوال کې ټول راټینګولی شي، په یو سوال کې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته وایي عایشې من نوقش الحساب عذب، دا یاد ساته وي چې الله د قیامت په ورځ د چا سره په حساب کتاب کې خبرې شروع کړي که نه، نو ده ته به عذاب میلاویږي. دا ګرنټي ده، لیکلی شوې خبره چې الله تپوس وکړو ولې، اوس پوه شوی سړی جهنم ته ځي. د ولې جواب نشته. الله چې چا سره مناقشه شروع کړي او الله حساب کتاب شروع کړي جوور، نو هېڅوک ترې نشي بچ کېدی. ځکه چې څوک هم جهنم ته ځي دا به د الله عدل او انصاف، او چې څوک هم جنت ته ځي دا به د الله رحم.